په افغانستان کې د دیموکراسۍ ناکامه نسخه. افغانستان د تاریخ په اوږدو کې تل له ډیرو بدلونونو سره مخ شوی او په دې وروستیو کلونو کې بیلابیل حکومتونه ورباندې حاکم شوي دي. له شاهي نظام څخه نیولې د پخواني شوروي اتحاد تر ملاتړ لاندې تر کمونیستي نظام پورې او بیا وروسته د امریکا د اشغال په وخت کې دیموکراسي نظام. کله چې امریکا او د هغه نور متحدینو د افغانستان پر پاکو خاورو ناپاکه قدمونه کېښودل، د دې مظلوم ملت د ایمان او غیرت د لمنځه وړلو لپاره یې ډیر ناوړه پلانونه جوړ کړل. یو له دغو پلانونو څخه د یو دیموکراسي نظام پلي کول ګڼل کېدی سي. یو داسې سیستم چې د اسلام برعکس د انسانانو لپاره قانون جوړوي او په داسې حکومت کې د قوانینو وړاندیز کیږي. په هر صورت په اسلام کې قانون جوړونکی یوازې الله تعالی دی او هیڅ انسان په دې معامله کې مداخله نسی کولی. په همدې حال کې هغه جنګ سالاران چې د جهاد غږ یې کوه او غوښتلي چې په افغانستان کې اسلامي نظام رامنځته کړي، د امریکا په شنو ډالرو دوکه سوه او د هغو دندو او مقامونو په وړاندې چې دوی ته یې وړاندیزونه سوي وه له خپلو سمبولیکو غوښتنو څخه په شا سول او غلامي یې ومنل. هو، هغه کسان چې د شوروي یرغلګرو پر وړاندې جګړه کوله او کمونیستي نظام یې ځکه نه منل چې اسلامي نه و، خو د امریکا هغه ناپاکه ډالۍ یعنې دیموکراسي نظام ته تسلیم سول او د پلي کولو لپاره یې خورا ځانونه ستړي کړل. د جعلي مشرانو تر واکمنۍ لاندې په دیموکراسي نظام کې په ټولیزه توګه الهي قوانین له پامه وغورځول سوه او د افغانستان د دینداره ټولنې پر وړاندې اغیزمن ګامونه واخیستل. په هغه فاسد نظام کې نه له قاتل څخه غچ اخیستل کېدی، نه د غل لاسونه پرې کېدل، نه زاني او زانیه رجم کېدل. په داسې حال کې چې د افغانستان ټول ملت د اسلامي احکامو او د شریعت د تطبیق غوښتونکي وه او په دې برخه کې یې بې شمېره قربانۍ ورکړي دي. په تیرو 20 کلونو کې د دیموکراتیک نظام په تیارو کې د دین ضد جنایتونه د افغانستان پر بدن وژونکي ګزارونه کړي او د دې ملت ځوانان یې وغولول او تر ډیره حده یې له دین څخه بې برخې کړل. د دیموکراسي نظام د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د خلکو مادي او معنوي حالت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې و او د بدمرغۍ نښې ورځ تر بلې پکې ښکارېدل، تر دې دمه چې د اسلام د زړورو ځواکونو په واسطه د دې زبېښاک نظام بنسټونه ړنګ سول او د افغانستان خلک یې له منګولو خلاص سول.